او بیا دا یو خبر یاد ساتي معجزات نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای تمام انبیاء کرامو ته الله جل شانه دا غي د امت او د قوم مطابق معجزې ورکړي حدیث پاک کې راځي چې هر پیغمبر ته الله جل شانه دا غي د امت او د قوم مطابق معجزې ورکړي موسی علیہ السلام زمانہ کې د سحر او د جادو چرچې خلکو به سحر او جادو زده کو او په دې به خلک الله تعالی موسی علیہ السلام ته داسې معجزات ورکړل چې د جادو هغه به خبرونه عالم عیسی علیہ السلام ته الله تعالی معجزات ورکړو په هغه زمانہ کې د حکمت حکیمان نو الله جل شانه عیسی علیہ السلام ته داسې معجزات ورکړل چې مړي به ژوند دي برګه مرض به په چاغه باندې ویلا سره یو سړی بلوند عیسی علیہ السلام به پستر ګلا سره کا بسیف یو سړی به کور کې خوراک کړو عیسی علیہ السلام به ته داسې ذکر نو د حکمت هغه دی بنیاد دا غږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانہ کې د شعر او شاعرۍ د فصاحت او د بلاغت چرچې به چرچا په د فصاحت بلاغت شعر او شاعری و په دې به فخر کو چې ماده سي کلام جوړ کړ ماده سي شعرونه جوړ کړ الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته داسې کتاب نازل کو چې د فصاحت او بلاغت نه دا غي د فصاحت او د بلاغت به بنیاد خو لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای الله ما ته چې کوم معجزه را کړی دا وحی نو تمام انبیاء کرام معجزات علما لیکي چې دا غي د وفات سره بس ختم شو دا غي د وفات سره او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزه چې هغه قران مجید دی او تر ورځې قیامت دی او تر ورځې قیامت